السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم تاسو څنګه کولی سئ چې د موبایل ګالري ته د ټایمینګ په ذریعه کوډ ور ولګوئ. یعنې ملګرو ډېر ښایسته او خوندور کوډ ده او ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټایل کړي او له دغه څخه ګټه واخلي. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو له مخکې به تاسو لاړ شئ د ویډیو ډسکرپشن ته. د ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته د دغه اپلیکیشن لینک درکړی وي او تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه ایپس له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو دغه ایپس له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ به تاسو راشئ په دغه اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ او دغه به خلاص کړئ. ملګرو کله چې دغه تاسو خلاص کړئ او دغه رقم ګورول ته اوله هر تاسو ته وایي ویل تاسو یعنې ټایمینګ ور وښایاست په څو بجې تاسو غواړئ چې هغه ټایمینګ ودروئ، یعنې د موبایل کوډ څو بجې تاسو ورکوئ. ګوره ملګرو اوس زه راځمه دلته زه ورته 15 او د هغه رقم 15 ما ورکوئ، یعنې 15 باندې زه غواړم چې وکړم کوډ ولګومه. نو د هغه رقم به تاسو دا اوکې کړئ. کله چې ملګرو تاسو سیټ ووایي دا به دلته تاسو چې سیټ سي بیا به د هغه رقم ریپیټ به ورکړئ، یو وارې بیا ورکړئ د هغه رقم ګوره 15 وکړئ. کله چې ملګرو تاسو 15 ووایي د هغه رقم به تاسو د مابین په یعنې د مابین کوم سرکل نشان ستاسو وینئ په دې باندې به کلیک وکړئ، ستاسو موبایل کوډ به ولګېږي. ګوره ملګرو ریکوري ایمیل غواړئ، یعنې کله چې تاسو ریکوري ایمیل ورکوئ هغه به تاسو ریکوري ایمیل هم ورکوئ او د هغه رقم به تاسو ټیک مارک نښان باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ د هغه رقم به تاسو دا ډن کړئ. نو ګوره ملګرو زه اوس راځم او لارې تصویران پټومه. نو تاسو په پکچر باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په پکچر باندې کلیک وکړئ د هغه رقم به تاسو راسئ. ګوره تاسو تر اوسه یو شی هم نه دی پټ کړي، نو تاسو به راسئ په دا پلس نښان باندې به کلیک وکړئ او د هغه رقم ګوره کیمرا سوله، د هغه رقم اودر فایل سو او ویډیو سوې هایډ فوټو هر شی چې ګوره ملګرو تاسو پټوئ هغه ټول دلته دی تاسو ته درښیي. نو د دې لپاره ګوره ملګرو زه راځمه دلته په دې باندې کلیک کوم. کله چې ملګرو دلته کلیک وکړم ماته به مکمله تصویران راواړئ. نو ګوره ملګرو دلته به تاسو راسئ په دا پلس نښان باندې به کلیک وکړئ او هایډ فوټو به ووایي. کله چې ملګرو تاسو هایډ فوټو ووایي دلته ستاسو موبایل کې هر څو تصویران دي، هر څو تصویران تاسو په خپل موبایل کې تاسو ایښي دي هغه ټول دلته دی تاسو ته راړوي، هغه تاسو چې کولی شئ ډېر په اسانۍ سره پټوی شئ. نو ګوره ملګرو زه دغه تصویران پټومه، د هغه رقم به دغه تاسو سلیکټ کړئ. دلته سلیکټ آل ټول تاسو سلیکټ کولی شئ او بیا به هایډ ووایي. کله چې ملګرو تاسو هایډ ووایي هغه ټوټل تصویران به چې پټ سي نو هغه به ستاسو له ګیلري څخه پټ وي. نو ګوره ملګرو دلته په هایډ ګیلري کې دلته راړوي. کله چې ګوره تاسو راسئ دا به دلته دی تاسو ته رااړوي او د هغه رقم کوم ویډیو پټولی تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم تاسو په پلس باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو راسئ هایډ ویډیو به وي. کله چې ملګرو تاسو هایډ ویډیو ووایي هر څو ویډیوګانې سولې ستاسو موبایل کې هغه تاسو ډېر په اسانۍ سره پټولی شئ. نو ګوره ملګرو زه دغه ویډیوګانې پټوم، د هغه رقم تاسو دلته به یوه دانه سلیکټ کړئ او بیا به سلیکټ آل ووایي او د هغه رقم به د هایډ بټن باندې کلیک وکړئ. نو ستاسو موبایل کې چې هر څو ویډیوګانې دي هغه به ټولې اوس پټې سي. دغه ګوره پروسیسینګ روان ده. کله چې دغه پوره سو نو ستاسو موبایل ویډیوګانې به ټولې چې پټې سي. نو ګوره ملګرو دغه ویډیوګانې ما دلته پټې کړلې. د هغه رقم زه له دې اپلیکیشن څخه وځمه. کله چې ملګرو زه له دې اپلیکیشن څخه ووځم نو ګوره ملګرو زه اوس له دې اپلیکیشن څخه ووتلم، ځم د موبایل ګیلري ته. د موبایل په ګیلري کې به هغه تصویران هم نه وي او د هغه رقم به هغه ویډیوګانې وي هم نه وي. نو ګوره ملګرو تاسو لیدلی شئ چې هغه فولډر مکمله پټ شوی ده او هغه د تصویرانو فولډر هم چې شته پټ ده، یعنې ټوټل شیان یې چې دي پټ کړي دي. د هغه رقم که چیرې اوس زه راشمه بېرته د هغه رقم کلاک ته. کله چې ملګرو زه په دې باندې کلیک وکړم د هغه رقم ګوره ستاسو موبایل کې اوس ټایمینګ څو ده، یعنې 11:57 ده. د هغه رقم اوس تاسو راسئ دلته به په دې باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم به تاسو دغه ور وښایاست 15. کله چې ملګرو تاسو 15 ور وښایاست ستاسو موبایل ټایمینګ به تاسو چې خلاص به سي. صرف او صرف به تاسو په دا سرکل نښان باندې کلیک وکړئ او هغه کوډ به تاسو ته چې خلاص سي. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور لکر ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې انسټایل کړي او د دغه لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. ډېر په اسانۍ سره تاسو دغه ایپس له هغې څخه ډاونلوډولی سئ. او ملګرو که هره ویډیو ته ضرورت وي هره پوښتنه لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیو